دا اوس د ورځې 10 ساعته د کنجدو د غوړو د تولید لپاره داسې پرله پسې ګرځي. هرات چې 50 کاله مخکې پکې اویا خراسۍ وې او دا صنعت پکې خورا مشهور وو، اوس یوازې 3 خراسۍ پکې نباتي غوړي تولیدوي. دلته د هرات ښار په یوه څنډه کې په دې سنتي مرکز کې د خراس پر مټ د کنجدو غوړي تولیدیږي. پخوا د هراتي ښاریانو د ګټې اخیستنې وړ غوړي د کنجدو او نورو نباتاتو څخه ترلاسه کېدل، خو اوس بازار ماشیني غوړو نیولی. حاجي رمضان چې په هرات کې د کنجدو د یوې خراسۍ څښتندی وایي 80 کاله کېږي دا یې کار او کسب دی. د ده په خبره حکومت د خراسۍ صنعت ملاتړ نه کوي، نو ځکه اوس په هرات کې یوازې 3 خراسۍ فعاله دي. خدای کوشش کوي د خپل ژوند تر پایه د خپلو پلرونو څخه په میراث ورپاتې دا مسلک پر مخ یوسي. 50 سال پیش این خیلی بود. همیشه بود که هر کس که کنجد دش می اومد روغن می برد. 50 کاله وړاندې په هرات کې ډېرې خراسۍ وې، ډېر د کنجدو غوړي جوړېدل. اوس چې کنجد بهر ته صادریږي پر ځای یې صنعتي غوړي راځي. د کنجد غوړي من په 1040 افغانۍ دي. څوک چې د زړه ناروغۍ، د وینې غوړ او لوړ فشار لري تر ډیره د کنجدو غوړي مصرفوي. موږ هم له دې کسب څخه ډیره ګټه نه وړو، خو دا مو د پلرونو په میراث راپاتې مسلک دی. غواړو همدې کار ته ادامه ورکړو. همین کار میکنیم. باز امید به خدایی که این باشه اینام رد از ما اینام کار کنه. ډاکټران وایي په وروستیو کې د انسانانو لپاره د زړه ناروغي تر بل هر وخت زیاتې شوي. اصل خبره دغه ده چې هغه وخت چې په دې وطن کې کوم صادرات او واردات نه ول، خلکو مجبور ول چې خپل دغه د ژوند چارو لپاره لکه غوړي، لکه ډوډۍ، لکه نور محصولات چې د خوراک لپاره ول مجبور ول خپل وطن جوړ کړي یا په لاس ته راوړي. نو هغه وخت غوړي یا له کنجدو ول یا له پنبهدانې ول یا ژیړ غوړي ول یا د لم غوړي ول دغه به استفاده کول. او په دې هین کې هغه وخت د دې وطن خلک دغه شاري سوي نه ول، نو دوی ډېر تحرک درلود او د دغه غوړي چې طبیعي غوړي ول دا استفاده کوله. نو په دې هین کې هم طبیعي غوړي او بل تحرک ډېر د دې باعث کېدو چې د قلبي یا د زړه ناروغۍ ډېرې کمې ولي، فشار د وینې کم ولو او نور مشکلات هم کم ولو، ستونزې کمې ولي. تاریخ څېړونکی ګل احمد نظري آریانا وایي هرات د کنجدو د تولید مرکز وو، نو ځکه دلته خراسۍ ډېرې وې او زیاتره ترکمونو وګړو دا مسلک لري. هغه وخت چې ناروغي لږ وې خلکو ډېر عمر کوي، حیواني او نباتي غوړي یې خوړل، خو اوس هر څه صنعتي سوي. نو لازمه دا ده چې موږ د یوې خوا د خپل کلتور د بقا لپاره سنتي مسلکونه لکه خراسي او داسې نور وساتو، د بلې خوا د وطني خوړو او غوړو څخه ګټه اخیستنه زموږ د ژوند لپاره ګټوره تمامېدلی سي. دغه صنعت په هرات کې د پخوا څخه موجود، خو 80 کاله چې زما په یاد یې په هغه وخت کې ډېر مروج و. خراسان ډیر زیات په هرات کې او دا کار او کسب زیاتره په ترکمنانو پورې مربوط و. یعنی ترکمنان چې یو وخت هرات راغلي وو، احتمال د دې ستا چې دوی به دا صنعت د ځان سره راوړی وو، اما د دې احتمال هم ستا چې تر ترکمنانو د مخه به هم دلته مروج و، ځکه د کنجدو کرل او کارکیلي نو سابقه لري، تاریخ لري، ځان ته دلته ستا د پخوا څخه. په ټولیز ډول د کنجدو د غوړو تولید د اوښ او خراس پر مټ په هرات کې اوږده مخینه لري، خو اوس چې بازار تر ډیره صنعتي غوړو نیولی، روغتیا پالان ټینګار کوي چې د انسانانو د روغتیا د تضمین لپاره تحرک باید زیات او د صحي غوړو څخه باید ګټه واخیستل سي، چې دا لامل ممکن په راتلونکي کې یو ځل بیا په هرات کې د خراسۍ مسلک ګرم کړي.